د پخوا زمانې کیسه ده. په یو ملک به یو باچا حکومت کولو. باچا ډیر ښه انسان و او د خلکو به یې ډیر خیال ساتلو. د باچا یو لور وه چې د هغوی نوم عایشه وه. د عایشې یو عادت و چې هغوی به هر وخت لکه د ماشومانو د بال سره لوبې کولې او د دې وجې نه د هغوی د سالګرې په موقع عایشې له پلار د سرو زرو تحفه ورکړه او د عایشې دا بال دومره خوښ و چې د شپې به د دې بال سره اوده کیده. یو ورځ د باچا لور عایشه په باغ کې د هغې بال سره لوبې کولې چې اچانک ته هغه بال اوبو ته پریوته. بال په اوبو کې ډوب شه. عایشه د اوبو سره خوا کې کیناسته او په جړا شوه. عایشې جړل چې اچانک د اوبو نه یو چندخ راووتل. هغې چې دا چندخ ولید نو ډیره حیرانه شوه. دا ولې ته پسې جاړې؟ زما د سرو زرو بال مانه په اوبو کې پریوته. ته مه خفه کېږه، زه به یې درله وباسم که نه. زه د څه دپاره یم؟ ته رښتیا وې؟ که تا ماله دا بال راویسته زه به تاله ډېر انعام درکم چې څه ته غواړې هغه به درکم. نه زما مال د دولت نه دي پکار، بس زما یو شرط دی، هغه شرط به مې پوره کړې. ها سیده وایه ستاسې شرط دی؟ زما دا شرط دی چې زه به تا سره مهال کې درې شپې کوم. دا چینده پلاسه په ګډوړو سر دی او پرېږده چې دا بال لاله پیدا کړي، د سره به بیا ګورو. بس صحیح ده، زما تا سره واده ده، زه به ستا شرط پوره کوم خو اول ماله بال پیدا که. او دغسې د باچا لور د چندخ سره واده وکړي. چندخ اوبو ته دننه لاړ شي. یو ساعت پس هغې ته هغه بال پیدا کړي او د باچا لور ته یې ورکړي. چندخه ستا ډېره شکریه چې تا ماله بال پیدا کو. اوس زه لاړم. خبره هو ده، زما هغه واده یاد ساته، ماښام ته به درځم. او دغسې ورځ تېره شي چې کله شپه شي نو باچا د خپلې لور سره روټۍ ته ناست وي چې اچانک دروازه وډبیږي. ته ورشه بچي وګوره چې څوک دي. او د باچا لور چې دروازې له لړه شي نو چندخ په دروازې کې ولاړ وي. چندخه ته څه کې؟ ته خو په رښتیا راغلې، ما وی که ته ګپ لګې. ځه فرزه دې ځای نه. د باچا لور واپس راشي او د پلار سره روټۍ ته کینی. ولې بچي دا څوک راغلي دروازې نه؟ او د هغوی نه پس باچا لور باچا ته ټوله کیسه بیان کړي. ګوره بچي، ته د یو بادشاه لور یې او تا واده کړې ده. واده مه ماتوه، واده ماتول ګناه ده. لاړه شه خپله واده پوره کړه. ښه وایه چندخه، ته څنګه راغلې؟ زه ستا شرط څنګه پوره کړم؟ دا خبرې خو به وروستو کوو. اول ما دلې خوراک نه وله او بې شوې ما چې دا خېټه مې ډکه شي، بیا به نورې کیسې کوو. دا واله خوراک دا وخوره چې موړ شي. او د هغوی نه پس چندخ اول ځان ښه سم موړ کړي. زه بس دې موړ شومه، اوس لاله خوب راغلی دی، ګټ راته ښایې چې ورخېږم ورته. او د هغوی نه پس چندخ د باچا د لور سره په محل کې په یو بیټ کې اوده شي. یاره چې دا مې ځان په سګه مړولی دي چې اوس په کله دا درې شپې تېرېږي چې د ده نه به خلاصېږم. او دغسې به روزانه چندخ د شپې محل ته راتله او محل کې به یې شپه کوله. زه ښه ده، نن دریمه شپه ده، سبا به ترې خلاصه شم. خو یو خبره باندې پوه نه شوم چې د ده په سر دا تاج ولې دي، د ده نه به سهار زه دا تپوس کوم. او دغسې درې شپې تېرې شي. سهار چې د باچا لور راپاسي نو چندخ په کټ کې نه وي. ډېره خوشحاله شي خو چې مخامخ وګوري نو د چندخ په ځای یو شهزاده ولاړ وي. یریږه مه شهزادګې، زما نوم خمدان دی، زه هم ستا په شان یو شهزاده وم. او زما یو جینۍ خوښه وه، پوښه وه جینۍ نه یو پیری وه او هغه زما مال او دولت ته غله وه او هغوی په جادو سره ما نه چندخ جوړ کړ. اوس دا محل زما شو، دا بادشاهي زما شو. او د هغه جادو د ختمېدو دپاره ما په محل کې 3 شپې پکار وي
چې ځکه ما تا سره هغه شرط کېښودو نن هغه 3 شپې ما پوره کړي او زما خو جادو ختم شو خو زه اوس هغې پیرۍ له سزا ورکول غواړم نو هغې له به ته څنګه سزا ورکې دغه خو زم حیران یم چې داسې څوک وم چې هغه ختمه کړم او ما ته خپله بادشاهي واپس میلو شي د بادشاه لور شهزاده ته وایي چې په کلي کې یو بابا اوسیږي هغه له بلاړ شو کیدای شي هغه ستا د مسلې حل وي او دغسې دې دواړه د بابا طرف ته روان شي بابا د کلي په یو وړوکي جومات کې ناست وي او دې دواړه بابا له خپله مسله بیان کړي بچی د هغې پیرۍ د ختمېدو یوه طریقه ده د هغې ساه د هغې په ویښتو کې ده کله چې تا د هغې ویښتو سوځول نو هغه به وسوځي او ختمه به شي او د هغې نه پس دوی د پیرې د ختمېدو پلان جوړ کړي او عایشه په بدلو کپړو کې د پیرې محل ته لاړه شي ته څوک یې او دلته څه له راغلې ولې خیر خو دی پیرې سلامت زه د دې کلي یو حکیمه یم او ما ته خبر میلو شوي دي چې ستا خپل ویښتو ډېر خوښ دي او ته د هغې ډېر زیات خیال ساتي نو ما دا یو خاص دوی جوړه کړې ده چې دا تاسو په ویښتو ولګوئ نو ستاسو ویښته به همیشه دپاره خشته او تازه وي او نه به خرابیږي داسې وی بیا خو راشه ولګوه رانه او دغسې عایشې ته موقع میلاو شي چې کله پیرې د سر نه ټوپې لر کړي چې عایشه فوراً د پیرې ویښتو ته اور ولګوي چې د هغوی د وجې هغه پیرې وسوځي او ختمه شي ستا ډېره مننه شهزادګۍ ستا د وجې ما ته بیل ژوند میلو شو نه دا هورڅو خبره نه ده شهزادګۍ زه تا ته یو خبره کوم ته زما ډېره خوښې ما سره واده کې او په دې خبره عایشه وشرمیږي او د هغې نه پس عایشې او شهزاده دواړه یو بل سره واده وکړي او دواړه ډېر خوشحاله وي